د الله جل جلاله په احکاماتو کې د رب جل جلاله یو لوی او عظیم حکم هغه د جهاد فی سبیل الله دی. د مؤمن مسلمان عقیده او ایمان بدای چې کله هم الله جل جلاله ما ته موقع راکړي زما په ژوند کې به زه د الله د دین د لوړتیا دپاره، د الله د دین د نصرت دپاره، د الله د دین د کومک په نیت باندې به زه د الله د دین دفاع کوم، د مسلمانانو کومک او مدد به کوم، د مسلمانانو د نصرت دپاره به زه چې زما په وس باندې څه پرې هغه به زه کوم. د رب جل جلاله حکم دی کتب علیکم القتال وهو کره لکم. الله جل جلاله فرمایي چې د الله د دین د دفاع دپاره، د اسلام د مقدس دین د دفاع دپاره، د اعلاء کلمت الله دپاره جهاد ما پر تاسې فرض کړی دی. خو پر انسانانو باندې دا جهاد دا ډیر ګران دی، دا ور باندې سخت دی، دا د دوی پر نفس باندې ډیره ګرانه ده چې دوی د الله د دین د دفاع دپاره، د الله د دین د ساتنې دپاره د جهاد فی سبیل الله ولارې ته ولاړ سي. لیکن الله عز وجل فرمایي دا جهاد چې ما پر تاسې باندې فرض کړی دی، دا قتال چې ما پر تاسې باندې فرض کړی دی، دا ډیر داسې شیان وي چې د انسانانو پر نفس باندې دا دروند وي. د انسان د نفس، د انسان د طبیعت خلاف وي بعضې کارونه، د انسان نفس دغه تکلیف نشي برداشتولی. د بعضو شیانو ته چې الله تبارک وتعالی د انسانانو پر نفسو باندې ضروري کړي وي، لکه جهاد فی سبیل الله. الله عز وجل د انسان په طبیعت باندې خبر دی. الله عز وجل فرمایي وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. ډیر ځله داسې یو شی وي چې تاسې ډیر بد بولی، پر ځان باندې دروند بولی، ګران یې بولی، لیکن دا ستاسې دپاره یو لوی خیر وي. وعسى ان تحبوا شیئا، انسانانو ډیر ځله تاسې یو شی د ځان دپاره خیر بولی، د ځان دپاره ښه بولی، د ځان دپاره پیدمن بولی، لیکن د الله په نیز باندې هغه ستاسې دپاره یو لوی شر وي، لوی مصیبت وي، لوی غم وي. وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. ډیر ځله داسې شان دي چې ستاسې پر نفس باندې تاسې ته ډیر خوند درکوي، تاسې ډیر ورباندې خوشحاله کیږي، ولیکن هغه په حقیقت کې ستاسې دپاره یو لوی شر وي. والله یعلم انتم لا تعلمون. انسانانو الله جل جلاله ستاسې پر نفس باندې، ستاسې په خیر باندې، ستاسې په ښه باندې الله خبر دی. الله په ټولو شیانو خبر دی. الله په دې خبر دی چې د انسانانو دپاره جهاد فی سبیل الله دا غوره دی. دا د انسان د نفس ساتنه ده، دا د انسان د دین ساتنه ده، دا د انسان د عزت ساتنه ده، دا د انسان د مال ساتنه ده، دا د مؤمنانو د وینې حفاظت دی، دا د دوی د ملک او د سلطنت حفاظت دی. خو کله چې مؤمنان د جهاد فی سبیل الله څخه مخ واړوي او جهاد پرېږدي، نو الله تبارک وتعالی کفار ور باندې مسلط کی، الله مشرکین ور باندې مسلط کی، الله دی حر انسانان الله غلامان وګرځي. ځکه هغه استبداد او ظلم چې هغه د انسانانو په خټه کې اخښل سوی شی دی، د ډیرو انسانانو دغه استبداد او ظلم دا پر دا نور انسانانو باندې شروع کی. خاص الخاص الله عز وجل کافران ظالمان بللی دي. والکافرون هم الظالمون. په کافران چې د هغه ظالمان دي، د هغو په زړه کې وحشت دی، د هغو په طبیعت کې وحشت دی، د هغو په دماغ کې وحشت دی، په هغه حیواني صفته دی، په هغو کې دا ظلم او دا استبداد، دا جبر، دا د دوی په خټه کې سته. نو پر انسانانو باندې بیا ظلم کوي. د دغه ظلم څخه د خلاصون دپاره الله تبارک وتعالی پر مؤمنانو باندې جهاد فرض کړی دی. د اسلامي نظام د قائمولو دپاره الله پر مؤمنانو باندې جهاد فرض کړی دی. د اسلامي شعایرو د حفاظت دپاره الله پر مؤمنانو باندې جهاد فرض کړی دی. کله چې کم قوم، کم ملت، کم علاقې خلک چې د الله د دین د عظیمه فریضه پرېږدي، نو الله تبارک وتعالی بیا د ذلتو سره مخامخ، بیا د دوی نه مال محفوظ وي، نه ځان محفوظ وي،
نه اولاد محفوظ وي، نه عزت محفوظ وي، نه مذهب و عقیده محفوظ وي، نه مقدسات محفوظ وي، نه د الله تبارک و تعالی د اسلام او د دین شعائر محفوظ وي، هیڅ شی به نه محفوظ. د الله د دین دپاره جهاد وکړي په خپلو مالو باندې، پر خپلو نفسو باندې، لپاره د ساتنې او حفاظت د الله د دین. دا د قرآن عظیم شان د دغه آیات تفسیر علامه صابونی رحمت الله تعالی علیه کړی دی چې انفروا خفافا وثقالا، سپک او درانه د الله جل جلاله په لاره کې وځي، وجاهدوا باموالکم وانفسکم، د الله په لار کې د الله د دین د دفاع دپاره په خپلو مالو پر خپلو نفسو باندې جهاد وکړي.